په دې وروستیو کې ننګرهار کې یو شمېر د تیلو پمپونو څښتنانو د تیلو بیې لوړې کړې وې چې دې چارې موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي وو. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست د صنعتي پارکونو د سوداګریزو چارو امیر او د بیو کنټرول او احتکار کمسیون د دارالانشا رئیس وایي د پټرولو، ډیزلو او مایع ګازو بیې ټیټې شوي دي چې ورته نوې نرخنامه ټاکل شوې. په خبره یې د عملي کېدو په پار به جدي اقدامات کوي. د رئیس الوزرا عالی مقام په حکم باندې د وایي د کنټرول او احتکار د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی ده او په جدي توګه نظارت کوي د پمپونو نه، د اولیه موادو نه، د خوراکي توکو نه، ټول نه نظارت کوي چې موږ تېره ورځ بله نوې نرخنامه ورکړه. تیل او ډیزل یو څه راولېدلي دي او ورته نوې نرخنامه ورکړه او په جدي توګه د دوی څارنه کوو. نوموړي زیاته کړه تر اوسه یې د تیلو هغه پمپونه چې له ورکول شوې نرخنامې سرغړونه کړې وه مهرلاک شوي دي. د ډېر پمپونه په لسګونو پمپونه چې هغوی سرغړونه کړې وه هغوی مهرلاک سوي، توصیې ورته سوي، اخطاریه ورکړې سوي او که چېرته دا جرمونه تکراري کړي نو موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. موټر چلوونکي وایي د بیو د کنټرول کمیسیون دی د نرخنامې له ورکولو سره سم د تیلو پر پمپونو څار ډیر کړي چې څوک په خپل سر د تیلو بیې لوړې نه کړي. دا خو ډېره ښه خبر ده، خو باید چې دا حکومت د دې څار وکړي د دې پمپونو، باید چې بیا داسې په خپل سر باندې نرخونه لوړ نه کړي او د دې پوښتنو کې وګرځېږي. عام خلک په دې باور دي که د بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون له ټاکلو نرخنامو وخت پر وخت څارنه وکړي هیڅوک به دا جرأت ونه کړي چې د توکو نرخونه دې لوړ کړي.